السلام علیکم درنو دوستانو د ګیلمن وزیر قاتلان نن گرفتار شول دا سوق دی او ګیلمن سره داسې په کومه خبره باندې لنجر غلی و چې دومره سخت اقدام وکړو او ګیلمن وزیر ډیر په بے سره شهید کړو داسې نوې انکشافات مخې ته راغلي دي دغه کسانو خبره تاسو هم واورئ چې د خپل خبرو کې څه ویل دي ویډیو کتلو نه مخکې کوم ملګری چې زمونږ د پښتو ون ټي وي چینل کې نه وي دي نو مهرباني وکړئ زمونږ د پښتو ون ټي وي چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خوا کې ور سره د ټلې نشان هم ووهئ قدرمنو قوم تاریخ باندې ګیلمن وزیر په اسلام آباد کوټه هوټل مخې ته ډېر په بې سره په چکوانو باندې ووهلو چې ویل کېږي 11 ګزاره ور باندې ډېر سخت شوي وو په هغه ټایم باندې خپلو ملګرو هسپتال ته ورسولو د ډېر کوششونو باوجود الله پاک ته منظور نه وه او د دې فاني دنیا نه سترګې پټې کړې او مړ شو د ګیلمن وزیر په جنازه کې په زرګونو خلکو شرکت کړی و چې څومره هم پښتانه دي هغه ټول ورته راغلي وو ابتدایي معلوماتو کې ګیلمن وزیر باندې آزاد دوړ حمله کړې ده اوس ویل کېږي چې دوړ پرون تښتېدلی دی دوبۍ ته منظور پښتون وایي چې آزاد دوړ استعمال شو د دې شاته نور کسان دي خو آزاد دوړ استعمال شو داسې نه و کول پکار قدرمنو په ګیلمن وزیر باندې ټول پښتانه ودرېدلو او دنیا ته دا پیغام ورکړو چې پښتانه یو موټی دي او یو آواز دی او پښتانه به هیڅ چرې هم یو بل نه بیل نشي